سلامونه او احترامات ملګرو، زه یم وقار علي شاه دریاب او تاسو ګورئ الوت ټي وي. ناڅاپي زموږ ملاقات وشو، عطا صاحب راغلی دی زموږ ځای ته. نو ما غوښتل دوی سره مې دغه مشوره وکړه چې یو څو شعرونه د خپلو لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو. نو عطا صاحب تاسو ته هرکلی کوم او یو دوه شعرونه دي چې خوشحاله اوسئ. د مینې ژبه زما خپله ژبه، واه، د مینې ژبه زما خپله ژبه، زه په پښتو باندې خبرې کوم. واه، د مینې ژبه زما خپله ژبه، زه په پښتو باندې خبرې کوم. او میږي میږي شي زما ژبه هله، میږي میږي شي زما ژبه هله، چې په اردو باندې خبرې کوم. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زبردست. د مینې ژبه زما خپله ژبه، زه په پښتو باندې خبرې کوم. او میږي میږي شي زما ژبه هله، چې په اردو باندې خبرې کوم. نو په دې شعرونو باندې عبدالکبیر عطا صاحب ته بلنه ورکوم چې تاسو سره خپل شعرونه شریک. مننه. زه به هم یو شعر ووایم چې یاره ارشاد. فقط دا یو مین د خپل جانان دپاره وایي. واه واه واه. فقط دا یو مین د خپل جانان دپاره وایي، نور هر سړی ښه وایي خو د ځان دپاره وایي. کمالونه ډېر ښه. مننه. بیا ووایه تاسو. او فقط دا یو مین د خپل جانان دپاره وایي، نور هر سړی ښه وایي خو د ځان دپاره وایي. بلکل. او جرګه کې منصف هم د خپلو دوو پیسو دپاره. ډېر ښه. جرګه کې منصف هم د خپلو دوو پیسو دپاره، بس تا به د لکونو د تاوان دپاره وایي. بلکل همداسې ده، همداسې ده، همداسې ده. ډېر ښه کلام دی چې بهر حال د ما سره تیار کلام و، نو ارشاد. بس خیر ناڅاپي ده. ذکر دې کوم د کلمې نه پس. واه، ذکر دې کوم د کلمې نه پس، لوی نشته هیڅوک ستا د نامې نه پس. ډېر ښه، ډېر ښه، حد دی جي. او ما چې څه ویل هغه تا وویل، ما چې څه ویل هغه تا وویل، نور به لا څه ووایم د دې نه پس. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. او اور د ګلدرو زما هېرېږي نه، اور د ګلدرو زما هېرېږي نه، اور د ګلدرو زما هېرېږي نه، نګ د مخالونه د هغې نه پس. ای های های، حد دی عطا صاحب، بیا ووایه. څومره سوز دی په دې شعر کې. اور د ګلدرو زما هېرېږي نه، واه واه واه، نګ د مخالونه د هغې نه پس. ډېر ښه، ډېر ښه. او شعر دی چې ته پکې ژوندې زه پکې مړ یمه، ته پکې ژوندې زه پکې مړ یمه، ته پکې ژوندې زه پکې مړ یمه، خوب چې وینم ستا د جنازې نه پس. ای های ای های ای های، حد دی جي، حد دی. واه. مننه. ته پکې ژوندې زه پکې مړ یمه، خوب چې وینم ستا د جنازې نه پس. ډېر ښه. او منم په سختۍ پسې راحته وي، او منم په سختۍ پسې راحته وي، څنګه چې اختر وي د روژې نه پس. ډېر ښه، ډېر ښه شعر دی عطا صاحب، ډېر ښه شعر دی. او مور چې وي ژوندی د چا په کور کې نو، مور چې وي ژوندی د چا په کور کې نو، نور هم توافونه شته کعبې نه پس. واه واه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر کمال شعر. او مننه. او ژبې پرې کوم دې زه پښتون یمه، ژبې پرې کوم دې زه پښتون یمه، پام چېرته جار نه وځې وادې نه پس. واه 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 واه، ډېر ښه. منم. او وقار صاحب د اخیرنی شعر دی چې ارشاد. ګل در کوم تاله عطا خامخا، ګل در کوم تاله عطا خامخا، ګل در کوم تاله عطا خامخا، راشه د سپرلي مشاعرې نه پس. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه ملګرو. او مونږ اوس په دغه سپرلي په مشاعره باندې خبره هم کړې وه، که ستاسو یاد شي چې مونږ په دغه کې ګیر شو، خو مونږ د سپرلي د مشاعرې تابیا به کوو انشاءالله، لویه مشاعره به کوو. او انشاءالله د اواز ملکړ ملګري. او بیا دلته زه کله راشم د اسلام آباد، نو بیا د پښتو ادبي سوسایټۍ هغه نمایندګي هم کوو. نو ملګرو، د عطا صاحب شعرونه تاسو واورېدل، یقینا ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي. عطا صاحب، که ستاسو خوښې یو تازه غزل ګوټی شان دی، زبردست، دا به درسره شریک دغه وایو که نه چې لنډ بهر دی، بس تازه دی، لا بیا مې کتلی نه دی. ماشاءالله. وایي چې زه له همت سره ژوندون کومه، واه، زه له همت سره ژوندون کومه، مزاحمت سره ژوندون کومه. ډېره لا ډېر زبردست. مزاحمت په ژوند کې ډېر ضروري، ډېر ضروري دی. زه له همت سره ژوندون کومه، مزاحمت سره ژوندون کومه. او بغیر مزاحمت ژوند یم نه، هغه هیڅ ژوند نه دی، هغه هیڅ نه دی، هغه هیڅ ژوند نه دی.
چې زه له همت سره ژوندون کومه مزاحمت سره ژوندون کومه او مړه د هیڅ چا نه هم نه یاریږم مړه د هیڅ چا نه هم نه یاریږم ښه له جرت سره ژوندون کومه زبردست او تور ته مې تور سپین ته مې سپین ویلې زبردست تور ته مې تور سپین ته مې سپین ویلې له حقیقت سره ژوندون کومه زبردست ډېره لا ډېر او دا پکې هم ځینې خلکو ته اشاره ده چې ای مړه ته خو ښه په جار وایه چې ای مړه ته خو ښه په جار وایه چې منافقت سره ژوندون کومه دا بیا ووایه ای مړه ته خو ښه په جار وایه چې منافقت سره ژوندون کومه او زما ناره د انقلاب ناره ده زما ناره د انقلاب ناره ده زما ناره د انقلاب ناره ده او د بغاوت سره ژوندون کومه زبردست مننه زبردست ډېره ده او اخیری شعر دی چې ادا صاحب د ډالۍ وسد مو خیال دی ادا صاحب نه سوا په ډیوټو دی دغه شعر بیا ووایه دا کم شي تیر دا تیر شعر به بیا ووایم چې زما ناره د انقلاب ناره ده له بغاوت سره ژوندون کومه او اخیری شعر دی عطا صاحب چې وقار د عدم تشدد قائل یم وقار د عدم تشدد قائل یم له شرافت سره ژوندون کوم ډېره مننه او ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه جهان مننه ملګرو هیله کومه چې دغه شعرونه به ستاسو خوښ شوي وي او لږ پام به بدل شوي وي د دغې کړکېچنو حالاتو نه به لږ راوتې تر بلې خپرونې تر بلې ویډیو تر بلې ناستې اجازت راکړئ د لوی الله په امان